د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړی د نن خبري ټولګه ته جنرال سمیع سادات ویلي د پاکستان له لوري پر افغان خاوره یرغل د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی که هر څومره بهانې وي هیڅ افغان به دا ونه مني چې پاکستاني تیاري پر افغان خاوره بمبار وکړي نوموړي په خپله وروستۍ مرکه کې پاکستاني چارواکي مخاطب کړي او ویلي دي چې افغانان د خپلې خاورې پر وړاندې هیڅ ډول تیري نشي زغملی د یادونې وړ ده چې جنرال سمیع سادات د طالبانو له عملي مخالفینو څخه دی او د داسې یوې جبهې مشري کوي چې طالبانو سره وسلوال مخالفت یې په پلان کې دی دفاع وزارت 2 میله درنې وسلې ترمیم او فعال کړي د 314 مرکزي قلو اردو اړوند د دهلمان لومړۍ پلې لیوا کې د دفاعي ظرفیتونو د لا پیاوړتیا په موخه 2 میله درنې وسلې ترمیم او فعاله شوې د یادې قلو اردو د خبرپاڼې له مخې په ترمیم شوو وسلو کې 1 میل BM12 او 1 میل BM1 وسلې شاملې دي سرچینې زیاته کړې چې یادې وسلې د چټک او دقیق انداخت وړتیا لري او د ځمکنیو بریدونو پر وړاندې له مهمو دفاعي تجهیزاتو څخه شمیرل کیږي د خیبر پښتونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ له تیرا درې څخه د احتمالي پوځي عملیاتو له ویرې د خلکو د کډوالۍ بهیر پیل شوی خو دا بهیر د ځایي خلکو په وینا له جدي ستونزو سره مخ دی د کډوالو د ثبت مرستو د کمزوري همغږۍ پر ضد سیاسي او ټولنیزو فعالانو په خیبر کې اعتراض کړی دی ځایي اوسیدونکي وایي په سړکونو د موټرو اوږده کتارونه جوړ شوي او ښځې او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ دي د خلکو په وینا د پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره او سیمهیزه اداره د کډوالو د ثبت او ځای پر ځای کولو لپاره لازم چمتوالی نه لري په راتلونکو څو اونیو کې پر ایران د امریکا د بریدونو اټکل کیږي ایران انټرنیشنل ته باوري سرچینو د یکشنبې په ورځ ویلي چې تمه کیږي امریکا په راتلونکو څو اونیو کې پر تهران احتمالي برید وکړي د سرچینو په وینا تیره اونۍ د امریکا ډیر وسایط منځني ختیځ ته لیږدول شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده د سرچینو په وینا اسرائیل به یوازې د امریکا له اقدام وروسته او په دې شرط چې ایران پر اسرائیل برید وکړي یا د برید څرګند نښې ښکاره کړي په دې عملیاتو کې برخه واخلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځله د ایران د وضعیت په اړه خبرداری ورکړه او د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د مظاهرچیانو پر ضد زور ونه کاروي ریوټرز راپور ورکړی چې د ایران د پراخو حکومت پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې اسرائیل په لوړ حالت کې چمتوالی نیولی دی ایران کې 11 پولیس افسران وژل شوي دي د ایران دولتي رسنۍ تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران پر ضد روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي دي همدارنګه یاد رسنۍ د مظاهره کوونکو ښځو ماشومانو او لارویانو مرګونه هم تایید کړي خو د کره شمیرو ارقام نه دي په ډاګه شوي اعتراضونه د انفلاسیون د زیاتوالي په غبرګون کې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل شوي او په پراخه کچه دوام لري د کډوالۍ نړیوال سازمان یعنی IOM وايي له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستانه شوي شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال د بیرته ادغام په بهیر کې له ګڼو او جدي ننګونو سره مخ دي د سازمان په وینا یوازې 11% راستانه شوو کډوالو کار موندلی او پاتې 9% نور لا وزګار دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن د یکشنبې په ورځ ویل چې له هرو څلورو بیرته راستانه شوو کډوالو څخه یو تن مناسب سرپناه لاسرسی نه لري او دا ستوګنې له جدي ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ له نیمایي ډیر بیرته راستانه شوي کډوال د هویت له اسنادو او اړینو مدارکو بې برخې دي دا ستونزه د دې لامل شوې چې هغوی ونشي کولی دولتي خدمتونو بانکي اسانتیاوو زده کړه او د کار بازار ته اسانه لاسرسی ولري یا سازمان همداراز ویلي چې ډیری بیرته راستانه شوي افغانان د استوګنې معیشت بنسټیزو خدمات او د ملاتړ میکانیزمونو ته محدود لاسرسی لري چې دغه وضعیت د هغوی د ژوند شرایط لا پسې ستونزمن کړي دي اسلام آباد کې چاودنې زوم او ناوې وژلي د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یکشنبې سهار د غاز ډبې د چاودنې له امله 8 کسان ووژل شول چې په وژل شوو کې یوه نوې واده شوې جوړه یعنې ناوې او زوم هم شامل دي چارواکو ویلي پیښه د اسلام آباد د جیوه سیمه کې په هغه کور کې شوې چې د واده مراسم پکې روان وو د ژغورنې ادارو په وینا له کډوالو 19 کسان راایستل شوي چې له دې ډلې 8 تنه مړه او 11 نور ټپیان دي د پاکستان د طبیعي علوم
انسټیټیوټ یعنی PIMS ویان د ډاکټر انیزا جلیل ویل د ټپیانو د درملنې لپاره بیړنی حالت اعلان شوی و. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال صاحبزاده یوسف رسنیو ته ویلي چې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کورونه زیانمن شوي دي. نوموړي دا هم تایید کړه چې په وژل شوو کې ناوې او زوم هم شامل دي. هغه ویل د لومړنیو پلټنو له مخې دا چاودنه د ګاز د لیک کېدو له امله شوې ده. د واده ګڼ میلمانه په کور کې و چې تر چاودنې وروسته کور نړېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي هغه صحنې چې لویدیځ په ایران کې د ازادۍ لپاره اعتراض بولي په حقیقت کې منظمې ترهګرۍ ته ورته دي. هغه څه چې د امریکا حکومت به هیڅکله په خپلو سرحدونو کې ونه زغمي. عراقچي په خپله ایکس پاڼه د امریکا د کورني سیاست وروستیو پیښو ته په اشارې ویلي په متحده ایالاتو کې یوه بېګناه ځوانه ښځه امریکایي تبع او د 3 ماشومانو مور د کډوالۍ ادارې یعنې ICE لخوا په نږدې واټن کې ووژل شو او د واشنګټن ادارې کورنۍ ترهګر وباله. حال دا چې ولسمشر ټرمپ دا پیښه ځان ساتنه وبلله. هغه زیاته کړې د امریکا د کورني امنیت وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې چې پر فدرالي مامور د لاس پورته کول به د قانون له سخت غبرګون سره مخ شي. خو همدا اداره په ایران کې د وسلوالو بریدونو او د پولیسو د وژنو پر وړاندې دوهګونی معیار کاروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې په ایران کې پولیس افسران د حقیقي ترهګرو لخوا وژل کیږي او دغه شبکې د بهرنیو استخباراتي کړیو تر نفوذ لاندې دي. هندي رسنۍ وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو د جموں او کشمیر په سانبا ولسوالۍ کې د پاکستان هغه ډرون نیولې چې د وسلو د قاچاق لپاره کارول کېده. د معلوماتو له مخې ځایي اوسیدونکو په پالورا کلي کې د ډرون شکمن حرکات لیدلي. امنیتي ادارو ته خبر ورکړی سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي او د سرحدي امنیت ځواک د جموں او کشمیر پولیسو سره یو ځای 2 تومانچې، یو لاسي بم، 3 مجلې او څه نور تجهیزات نیولي دي. د معلومیږي چې پاکستان په زیاتېدونکې توګه د وسلو مهماتو لپاره له ډرون کار اخلي ترڅو د نفوذ ضد له شبکو څخه تیر شي. دا تجهیزات په داسې حال کې نیول شوي چې هند کې د جمهوریت ورځې ریپابلیک ډے نمانځنې ته 2 اونۍ پاتې دي. سږکال له کندهار څخه بهر ته 2.5 ټنه شات صادر شوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د روان کال په ترڅ کې له کندهار ولایت څخه ټال 2.5 ټنه شات بهرنۍ هیوادونو ته صادر شوي دي. د یاد وزارت په وینا دغه صادرات د شاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی او د ریحان د کرنې د پراخېدو ښکارندویي کوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صادرات د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر رهبرۍ لاندې د مالدارۍ امریت د مسلکي مسؤلینو د ارزونو پر بنسټ شوي دي. د کرنې وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د شاتو د مچیو روزنې ته ځانګړې پاملرنه شوې او بزګرانو ته تخنیکي لارښوونې شوې دي.